څه دي چې سیکارام میلمستون ته په ډېر کم وخت کې زیات شهرت ورکړی دی. تاسو د سیکارام سیمه ګورئ چې دلته د پښتنو دې ته د پښتنو ټاټوبی ویل کېږي. د همیشه بهار یوټیوب چینل قدرمندو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. قدرمندو لیدونکو ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ ته راغلي یو. تاسو دغلته زما تر څنګ یو بورډ ګورئ، سیکارام میلمستون. سیکارام میلمستون چې په ډېر کم وخت کې د ډېرو هیوادوالو توجه ځان ته جلب کړې ده. دغلته ډېر ښایسته شیریخ جوړیږي. نو په نننۍ خپرونه کې سیکارام میلمستون ته راغلي یو تر څو تاسو ته د شیریخ د جوړولو هغه طریقه چې ده او د خلکو هغه جم و جوش چې دغه میلمستون کې څومره بیروبار دی در وښیو. د برنامې تر وروستۍ شېبې پورې له موږ سره ملتیا وکړئ. زه قانت الله باور یم او د کمرې برخه راسره ریاض مومند مخې ته بیایي. درنو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست او ستړي مه شئ وایو. د میلمستون داخل ته راغلي یو. تر څنګ را سره د یاد میلمستون مشر او مالک استاد محمد ګلاب توحیدیار صاحب ناست دی. ده سره به هم مرکه وکړو. استاد سلام، جوړ په خیر. ستړي مه شئ باور صاحب، تاسې سیکارام میلمستون ته هرکلی او ښه راغلاست درته وایو، هرکله راشئ. مننه استاد، خوشحاله اوسئ. څنګه دی زندګي، څنګه تېرېږي، کاروبار څنګه دی؟ او الحمدلله ډېر ښه دی. تاسې ته خو معلوم دی سیکارام میلمستون دا د خوږیاڼو ولسوالۍ چې سرسبزه ولسوالي ده او جلال آباد ښار نه تقریبا داسې 30-40 کیلومترۍ کې د سپین غر په لور پرته ده. نو آب و هوا یې ډېره ښایسته مزیداره ده. تقریبا د سیلانیانو د راتګ دپاره د سیاحت دپاره مناسب ځای دی. نو دغلته د خپلو سیلانیانو د راتګ دپاره او د خلکو دپاره چې د کار زمینه برابره شي نو دغسې یو میلمستون هم جوړ کړی. نو الحمدلله موږ پکې خوشحاله یو. ډېر ښه قدرمن استاد که راته ووایئ چې سیکارام میلمستون خو ډېر کم وخت کې جوړ شوی او ماشاءالله ډېر کش کې روان دی. خو طبعا لیدونکي به هم په دې تمه وي چې څومره وخت کېږي دا جوړ شوی دی. سیکارام میلمستون تقریبا د دې د جوړېدو 1.5 کال پوره کېږي. یو تېر اوړی چې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ باندې موږ شروع کړی و او دا دی اوس تقریبا 2یم اوړی هم په ختمېدو دی. ماشاءالله تاسو ته الله بری وغواړو. استاد محترم که راته ووایئ تاسو سره په یاد میلمستون کې څومره کاریګر په کار بوخت دي؟ دلته موږ سره 25 تنه کار کوي او د دې نه علاوه تقریبا 50-60 کورنۍ داسې دي چې هغوی دلته شودې راوړي. هغوی غواګانې لري او حیوانات او غواګانې ساتي، د هغوی شودې موږ ته راوړي. نو تقریبا ټول ټال څه کم 100 کورنۍ داسې کېږي چې سیکارام میلمستون کې ورته د کار زمینه برابره شوې. ډېر ښه استاده، ماشاءالله موږ ګورو چې بیروبار زیات دی او زیاتره خو د جمعې په ورځ ډېر خلک دغلته راځي. استاد که راته ووایئ چې دغه سیکارام میلمستون په ډېر کم وخت کې زیات مشهور شو، علت یې په څه کې دی؟ زه فکر کوم چې رښتیا هم لکه تاسې چې ویلي چې په کم وخت کې ډېر مشهور شو. څو شیان ډېر زیات مهم په کاروبار کې. یو پکې صداقت ډېر مهم وي، دویم کیفیت. موږ دلته کیفیت ته ډېر کار کوو.
هغه که په هره برخه کې د بیلګې په ډول زموږ شیریخ چې دی بالکل خالصې طبیعي شیدې دي. مخکې مې چې یادونه وکړه د یو خوا نه د دې سیمې خلکو ته د کار زمینه برابره شوه چې هغوی غواګانې ساتي، شودې دلته راوړي، نو هغوی ته د کار زمینه برابره شوه. څو کورنیو ته خالصې شودې ورسره په څنګ کې یوازې په شودو کې موږ بوره ولاچي اچوو، بل څه شی نشته. ورسره په څنګ کې نور خواړه چې دي موږ د هغې یادونه وکړو د بیلګې په ډول هغه جوس دی. تاسو ته د خوږیاڼو ولسوالي معلومه ده چې ډېره ښایسته منطقه ده او د خاوره او هوا یې داسې دي چې هر ډول میوې پکې زرغونېږي. نو دلته خپله د دې خپلې سیمې میوې چې دي د هغې نه موږ جوس جوړوو. د مثال په ډول د ځمکني توتان دي، ستابدي یا توتي زمیني چې ورته وایي، املوک دي، همدغسې نورې میوې دي. نو د بېلابېلو میوو نه دلته موږ جوس جوړوو چې دا هم ډېر جالب دی او خوندور دی او د خلکو پام یې ځان ته اړولی دی. قدرمندو لیدونکو، د استاد د خبرې په تایید سره چې ښه کیفیت او ښه ماحول هغه څه دي چې سیکارام میلمستون ته یې په ډېر کم وخت کې زیات شهرت ورکړ. استاد محترم، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې ماشاءالله موږ خو ګورو چې نارینه دلته سخت زیات راځي، د دې تر څنګ زنانو دپاره کوم خاص ځای په نظر کې نیول شوی؟ او بالکل همداسې ده. د ښځینهو دپاره موږ یو ځانګړی ځای جوړ کړی دی د سیکارام میلمستون په داخل کې. د انارو یو ډېر ښایسته باغ دی، کیدای شي تاسې یې وګورئ، لرې ځنې تاسې عکاسي هم وکئ. د انارو ډېر ښایسته باغ چې اوس هم پکې ډېر ښایسته انار شته دی، او د انارو ترڅنګ اتاقونه دي. په اتاقونو کې منظم سیستم دی، برق سیستم پکې فعال دی، پکې لګېدلي دي. اگر که پکیو ته ډېر ضرورت هم نه وي، خو بیا هم که کله ضرورت شي نو پکې لګېدلي دي. د پردې سیستم یې منظم دی. هلته خدماتي کارکوونکي ښځینه دي، هغوی خدمات وړاندې کوي، او واړه ماشومان چې دي هغوی ورته خوراکي توکي وروړي او هغه ښځینه چې دي هغوی هملته ورته تقسیموي. نو د ښځینهو دپاره بهترین ماحول دی. حتی د ډېرو لرې ولایتونو نه پوره کورنۍ دلته راځي، ښځینه ورسره وي، هغوی سیکارام میلمستون د دې خدماتو نه استفاده کوي او ترې مستفید کېږي. بله خبر چې کیدای شي هغه د تېرې پوښتنې په تړاو یې زیاته کړم، هغه دا ده چې زموږ خپل د سیلانیان او یا په بله اصطلاح کې ورته مشتریان ووایو، دا مشتریان هم داسې دي چې یو ځل دا شي نو دویم ځل بیا راځي، ځان سره نور خلک راولي، ستاسې په څېر دوستان راځي، هغوی ورته په میډیا کې او سوشل میډیا کې ټولنیزو رسنیو کې کمپینونه کوي، خلک د دې زیاده خدماتو نه خبروي. نو دا وجه ده چې ډېر خلک اوس دلته خوږیاڼو ولسوالۍ ته راځي او د بېلابېلو ولایتونو نه راځي، نه یوازې د ننګرهار ولایت د بېلابېلو ولسوالیو نه بلکې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو نه دلته خلک راځي. مننه استاد توحید یار صاحب، کور ودان تاسو ته په چارو کې لا بریاوي او بریالیتوب او خیر اوسئ. مننه کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړئ. تاسې نه هم ډېره زیاته مننه کوو وقار صاحب. الله تعالی دې تاسې باور صاحب، الله تعالی دې تاسې خوشحاله لري، کور مو ودان. قدرمنو لیدونکو، همدلته یو له موږ سره تم شئ تر څو د نورو ملګرو سره هم د زړه خواله وکړو. So single.
قدرمنو لیدونکو د سیتارام میلمستون مشر استاد کوم چې د ورځې په جریان کې سلګونو کسانو ته شیریخ جوړوي تر څنګ سره ولاړ دی د ده سره به هم خبرې اترې کوو. استاد سلام، جوړ بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. قدم اول سلام به شما، سلام به همکاران تحقیقی شما و تمام وطنان بیننده هستم داخل و خارج. سلام خود تقدیم میکنم. اسم ما حضرت علی است، یکی از شیریخ‌بازای ولایت فرمان هستم. امسال آمدیم در ولایت زیبای ننګرهار ولسوالي خوږیاڼي خدمت مردم ولسوالي. ډیره مننه استاد. څنګه دی تاسو کاروبار څنګه دی؟ ماشاءالله کار ما بیخی خوب است. تقریبا ما شیریخ‌بازی از صفر شروع کردیم. 17 سال میشه که تجربه دیگه اینمی و طول 5 ماه میشه که ما در اینجا آمدیم. انشالله کار ما خوب روان است. مشتریای از خیلی از ولایت‌های مختلف میان، از خارج هم ما مراجعین خود داریم اینجا میان. انشالله کار ما تا امروز خوب است، خوب روان است. انشالله در هر کار آدم اخلاص کنه آدم پیشرفت میکنه. بالکل استاد. استاد کله ته وایي چې د کومو ولایتونو څخه خلک دلته ډېر راځي، تاسو خو معلومات کیږي؟ بالکل ما ولایت‌های مختلف مردم می از فرمان می از مزار می از تمام ولایت‌های افغانستان که است اینجا ما شاهد هستیم که اینمی اینجا مشتریا اینجا تشریف می آورن میارن. او استاد کله ته وایي کنه چې تاسو دغه شیریخ چې جوړوئ دې کې څه استفاده کوئ؟ این شیر است برای دیگه تا هیچ چیزی با دیگه گرد نمیکنه، به خاطر از اینکه شیر چیزی پاک است. او مزه میته شیر چرا مزه نتا. آدم باید در چیز پاک آدم خیانت نکنه. اگر آدم خیانت بکنه خدا میشرمانه. اما شیر ما وطنی است، شیر خالص است. از این مردم محل به ما شیر میارن. اینجا 6 صبح ما جوش میتیم تا شام. این جوش میخوره، این قیماقش جمع میکنیم، باز شیرش اینمی شام که میشه باز 12 ساعت جوش میخوره. باز شیرش ما برای میندازیم، باز در یخ در قالبا خالی میکنیم، یخ در پوشش میزنیم، خود تا صبح آماده میشه. باز صبح اینجا همکارای ما هستن، شیر آماده میشه، باز یا قالبا را فال میکنم، باز به ما میارم، باز اینجا به مردم داده میریم. ډیره مننه استاد. موږ خو ماشاءالله ولیدو تاسو نظافت هم پوره خیال ساتلی دی او ساحه هم ماشاءالله بیخي پاکه ده. که راته ووایي ستا په نظر چې دغه سیکارام شیریخ په ډېر کم وخت کې زیات مشهور شو، څه وجه کیدی شي؟ به خاطر از اینکه یک چی آدم میگن نیست صفا منزل آسان. امی آدم در هر کار خود باید اخلاص بکنه، اخلاص آدم بکنه دیگه امی خود آدم پیشرفت میکنه. در هر کار چیز پاک باید چی نباشه، خیانت نباشه. اما امی کار ما سیر پاک صاف است. شیر میخریم بالا، امی هر چیز جنس میخریم قیمت میخریم که اینمیجا مشتریان ما که میان ما در پشت پایدهش خود نمیگردیم. به خاطر از اینکه میگم به میمانا یا خدمت شوه، در جامعه یا خدمت شوه. مننه استاد. خیر اوسئ چې موږ ترې وخت راکړئ. کور ودان بخیر سلامت باشی. خوش آمدید، صفا آوردید. Ahora manager شو خبره بود واسه سیشو تاسو اصلا مونږ نه
درمندو لیدونکو ترڅنګ را سره د سیکارام میلمستون یو بل استاد هم ولاړ دی د سره به هم د زړه خواله وکړو. استاد سلام، جوړ په خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ استاد ښه جوړ صحت ښه دی؟ الله. شکر الحمدلله. که لیدونکو ته ځان ور وپېژنئ، ستاسو نوم مبارک. زما نوم عزت الله دی. عزت الله استاد څنګه یې؟ ژوند څنګه دی؟ کاروبار څنګه تېرېږي؟ شکر د الحمدلله. ستا په نظر د ورځې په جریان کې به څومره خلک دغلته راځي؟ دلته خو ډیزل خو راځي، پوه شو، 200-300 زره خلک راځي، پوه شو، موږ ته خدمت کوو ته راځي. شودک شته دی، جوس شته دی، سوپ شته دی، ګډنګ شته دی، پسه غوښه شته دی، چرګان غوښه شته دی. دلته خلک راځي، ښایسته یخ ماحول دی، ښایسته ځای دی، صفا ځای دی. قدرمندو لیدونکو ترڅنګ را سره د رضاکارو ځوانانو رئیس او ځوان ډیپلوماټ اسلام الله کاریاب صاحب ناست دی. کاریاب صاحب د کونړ ولایت څخه خوږاڼو ولسوالۍ سیکارام میلمستون ته تشریف راوړی. کاریاب صاحب سلامونه، جوړ په خیر. ډیره مننه. لومړی خو تاسو ته او بیا ستاسو د یوټیوب چینل ټولو سټاف ته سلام او احترام ډالۍ کوم. ډیره مننه. وعلیکم. کاریاب صاحب څه حالات دی؟ زندګي ښه تېرېږي انشاءالله؟ جوړ استئ؟ بس ښه تېرېږي. تاسو ښه یاستئ خپله؟ انشاءالله اوسئ. اول خو تا ته ډېر ښه راغلاست وایو چې خوږیاڼو ته راغلی. مننه. ژوندي اوسئ، باعزته اوسئ. کور ودان څنګه دی؟ د خوږیاڼو ولسوالۍ آب و هوا څنګه ده؟ لومړی خو به دا ووایم چې خوږیاڼو ته یو 15-16 کاله پخوا چې دلته د یو ملګري سره راغلم خوږیاڼو ته، خو ډېر دغه فکر کومه د دغه پورې سرخروده پورې راغلی وم، خو خوږیاڼي حسابېږي دغه پله پورې. نو دا چې اوس تر وزیرو پورې لاړم او هلته مې په چینو کې ولامبل. لومړی خو ډېر د خوښۍ احساس کوم چې دا اوبه دومره یخې وي چې یخ مې وشو. نو دلته د دې وطن آب و هوا مې وکتله، د خلکو اجتماعي ژوند مې وکتو، د خلکو کلتورونه، فرهنګ، مستې مې وخوړلې، شړومبې مې وڅښلې. دا زما دپاره یو نوی ابتکار و او ډېر د خوښۍ احساس کوم چې دلته د نورو ولایتونو نه، د نورو سیمو نه سیلانیان راځي. اوس فعلا په سیکارام کې تاسو د سیکارام سیمه ګورئ چې دلته د پښتنو دې ته د پښتنو ټاټوبی ویل کېږي چې دغلته کټونه پراته دي، بالښتونه پکې پراته دي. خیر اوس موږ لږ ماډرن شوي، اوس موږ په چوکیو کې، نو خو زموږ او ستاسو نیکونه او پلرونه چې دی هغه به په چوکیو نه کېناستل، هغې به د بوڼ نه کټ جوړ کړی و او بالښتونه به و او میزونه به و او ښه داسې لاچېدار چای به و، هغې ته به ناست و. خو هغه زموږ او ستاسو کلتور و. اوس نن سبا نوي نوي هلکان راوتي دي، وایي چوکیو باندې کښېنو. وروره د خپل نیکه کلتور را ژوندی که. خو بس کاریاب هم لږ ماډرن شوی دی. زه وایم چې بېرته دغه د اکثره وخت په ټولیزو رسنیو کې وایم چې په خرو سپرېږم. خو وروره موږ په 2000 اول کې د چیش نه استفاده کوله، خو هغه ژوند سادګي وه او ډېر ښه ژوند و، سړی به کې ډېر ښه و. دا چې اوس موږ د ماډرنایزیشن طرف ته روان یو، د پرمختګ طرف ته روان یو، په دې باندې د خوښۍ احساس کوم ځکه چې پرمختګ هم وکړو، خو باید د نیکونو دغه کلتورونه او فرهنګونه چې دی دا را ژوندي کړو. او نن سیکارام ته راغلی یم، تاسو دا فضا ګورئ چې یو ښه طبیعت دی او د مرغیو چڼار دی او دلته کټونه پراته دي، بالښتونه دي، شیریخ دی. خلک وړه امریکا کامه یادوي، خو د سیکارام سیمه او دلته د ولسي محبوبیت او د خلکو مینه ماته ځانګړی خوند راکړو. اوس خو هغه څه وایي د وطن په درو او سردرو باندې امن دی. د بدخشان نه راونیسه تر نورستان او د نورستان نه راونیسه تر بلخ او د افغانستان په 14 ولایتونو کې په کاڼي او بوټو کې امن دی. د دې وطن نه دغه د بارودو بی ختم شوی دی. زه وایم دې وطن ته دې بیا جګړه نه راځي. دا وطن اوس په دې وطن کې د خوښۍ احساس کوم. خدای دې همدغسې امن راولي چې د وطن په هره سیمه باندې وګرځو. پخوا خلکو د هلمند نوم نه اخیستو، اوس نن سبا خلک په هلمند کې بنډارونه کوي. سندره مې اورېدلې وه، دغه کومې نجلۍ ویلې وه، هغه څه وایي په ارغنداب کې به میلې وکړو. نو وروره اوس خو په ارغنداب کې هم امن دی. نو خدای دې په دې وطن کې همدغسې امن راولي چې د وطن د درو او سردرو نه خوند واخلو. په سیکارام ته راغلم، خو شیریخ مې ولا ونه خوړ. اوس هلته ورځمه، خو
خلک وایي چې د کامې نه شریخ ښه دی ځکه چې دلته ډېری سیلانیان راځي د افغانستان د هرې سیمې نه دلته خلک راځي. وروره چې لومړی هم د چکر ځای انتخابوو نو دلته خوږیاڼو ته راځئ ځکه چې په خوږیاڼو کې به په چینو کې ولامبئ. ما چې ولامبل زما ویلې چې وروره باید ننګرهار ته وای فای ورکړو ځکه چې ننګرهار ته وای فای ورنه کړي هغه خلک چې دی سوځي. نو دغه د خوږیاڼو سیمه چې ده ماشاءالله ډېره یخه ده، ښه طبیعت لري، ښه بیکګراونډ لري. واقعا دلته ژوند چې دی ما ته ډېر خوند راکړو. زه وایم چې ننګرهار ته لږه وای فای ورکړو چې ننګرهار هم دغسې یخ شي. کاریاب صاحب په وروستي پوسټ کې که نه تا د خوستۍ لنډۍ کړې وې، بلې نو لیدونکو ته مهرباني یو څو لنډۍ ترنم کړه په هماغه شکل چې څنګه د فیسبوک کې اچولې وې. اکثره وخت غواړم چې ټپې به هم کوو، د امن سندرې به هم وایو، مینه به هم پالو. نو کاریاب چې دی کاریاب د هیڅ چا سره کاریاب آزاد مستقل شخص دی، نه د نظامونو سره تړاو ساتي نه د بل شي سره. کاریاب یوازې د وطن سندرې وایي، د وطن د امن تشریح کوي. نو کله چې مې لنډۍ ورته زړه وشي لنډۍ وایم، چې ټپو ته مې زړه وشي ټپې وایم. وروره کاریاب بېخاره انسان دی. جلال آباد ته چې راتلمه خلک زه وایم چې په دې ژوند باندې هېڅ باور نه دی په کار. 2 منټه په ځان باندې مخکې باور نه لرم. انسان مړ کېږي، ژوندی دی. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس لپاره سکل د مرګ شته دی. نو دا مرګ چې دی په انسان باندې بغتتن یعنی ناڅاپه راځي. نو زه وایم چې وروره راځئ په مینه محبت باندې دا ژوند پیل کړو. کاریاب چا ته کنځلې نه کوي. کاریاب د دې وطن د امن سندرې وایي، د دې وطن په اصطلاح د دې وطن کلتورونه دنیا ته ښایي. نو ته ولې په کاریاب ته کنځلې کې؟ خو ته بې سواده یې که نه راشه کاریاب سره کښېنه. که کاریاب دې پړ کړو نو کاریاب تسلیم دی، د کاریاب به د مبارزې نه هم تېر شي، کاریاب به د هر څه نه تېر شي. وروره ته بیا مطلق بې سواده نه. قرآن کې الله وایي قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا برابر دي هغه کسان چې پوهېږي دغه کسان څه چې نه پوهېږي؟ د باسواده او د بې سواده ترمنځ ډېر تفکیک دی. هغه څه وایي ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ. واړه لګیا دي، ځینې ځان ځینې جهان جوړوي. کاریاب ځان نه جوړوي، کاریاب افغانستان جوړوي. نو تا د خوستي لنډۍ وي، یو څو لنډۍ به ووایم بیا به ځو. مورې ویلوړه زیړیا ګله، مورې ویلوړه زیړیا ګله، په زړه دې څه دې راته ووایه حالونه، په زړه دې څه دې راته ووایه حالونه. مینه خو تو کړه ما خو نه کړه، مینه خو تو کړه ما خو نه کړه، اوس چې لنډه پرې کوي جوړو روزینه، اوس چې لنډه پرې کوي جوړو روزینه. د نیمې شپې سندرې خوند کړي، د نیمې شپې سندرې خوند کړي، په نیمه شپه کې شي بېغمه دیدنونه. ډېره مننه کاریاب صاحب، خیر اوسئ. قدرمندو لیدونکو، دغه کوچنی ورور چې زما تر څنګ ولاړ دی د سکارا میلمستون وړوکی کارسون دی په اصطلاح.
او دنده یې دا ده چې د زنانو په ځای کې موظف دی. وروره سلامونه، جوړ تکړه، خیر مننه. څنګه یې ښه جوړ یې؟ تاسو څنګه یې؟ خیر الحمدلله خیر. شکر دی. روقیه نوم دې څه دی؟ نوم مې شفیع الله ثاقب. شفیع الله جان ثاقبه څنګه یې؟ خیر یم، تاسو څنګه یې؟ شکر دی خیر دی. مکتب مو وایي که دلته ګرسون یې؟ مکتب یم. څوم صنف کې؟ اووم صنف کې. ډېر ښه ګرانه. دلته چې دی روزمره کار کوي که نه یوازې جمعګي دلته راځي؟ زه یوازې جمعګي دلته راځم، نو روزمره کار نه کوم. او څومره روپۍ تا ته درکوي؟ 200 روپۍ. 200 روپۍ یوازې د جمعې په ورځ دلته راځي؟ او یوازې جمعې په ورځ. څنګه دی د سیکاره همدغه شیریخ چې جوړوي که نه کیفیت یې څنګه دی؟ تر څو خپل هم لږ معلومات ورکړه چې خلک دغلته سره د خپل فامیل راشي او شیریخ وخوري بېرته لاړ شي، ځکه د اوړي یو څو ورځې پاتې دي، نور به ژمی انشاءالله داخلېږي چې خلک چکر دپاره دغلته راشي. شیریخ خو یې ښه دی، ډېر ښه شیریخ لري او را دې شي ټول دې راشي، موږ ورته هرکلی وایو، هر کله دې راشي. مننه روقیه، خیر اوسئ، بریالی اوسئ. مننه، خیر سه. وشو استاذه؟
تاسو ګورئ چې دا ملګري ټول موږ سره موجود دی جناب مومن صاحب، سعیدي صاحب، همدارنګه وسیع الله محب صاحب. نو سکارام میلمستون والا لطف وکړئ او موږ ته دغه شیریخ راوړو. تاسو خپله ګورئ چې ماشاءالله دغه شیریخ ډېر ځانګړی او خاص خوند لري. خلک د کامې ډېر مینهوال دي چې زیاتره خلک شیریخ دپاره هلته ځي. نو په دې وخت کې تاسو ته ووایم چې د دې کیفیت د کامې نه هم څو چنده باندې دی، خو مبالغه به راشي. خو بیا هم د ملګري ناست یو دوم نوشیجان کې دویم تاسو سره خپله کومه ذایقه چې ښه تاسو سره شریکه کړي چې واقعا دا خوند لري او که نه لري. محب صاحب د دې شیریخ دغه خوند او ذایقه څنګه وه؟ والا ماشاءالله ډېره ښه ذایقه وه چې د امرود ذایقه ده. نو داسې ذایقه ما یعنې بل ځای کې نه ده لیدلې، کنې کامې ته هم تللي وو، بل ځای ته هم تللي وو، کابل کې هم شیریخ خوړلی، خو یعنې د دې ذایقه ما په بل ځای کې نه ده لیدلې. یعنې د امرود ذایقه ډېره ښه ذایقه ده. او هیوادوالو ته څه غوښتل لرئ تر څو خپله ښه پوهېږي چې اوړی کم پاتې دی، نور به ژمی داخلېږي، همدغه څو ورځې د چکر دي، تر څو لیدونکي او هیوادوال هم دغه د چکر ووایي، ته ورته څه غوښتل لرئ؟ نو د هیوادوالو نه موږ دغه غوښتنه ده چې یعنې د تا په خبرې سره چې اوړی کم پاتې دی، نو موږ دغه غوښتنه ده چې راشي سکارام شیریخ ته دلته د خپل شیریخ وخوري او دا ذایقه مایقه یې وګوري. نو واقعا د نورو شیریخو په پرتله سره دا شیریخ ډېره ښه ذایقه لري. محب صاحب مننه. څه لري لیدونکو دپاره؟ یو ملګری او پوه شولې چې هغه په ادیره کې ډېر ښکلی ویلې چې ما ورنه پوښتنه وکړه څنګه چل دی؟ وایي دا ادیره کې ولاړ و، دا ټول مړي ما کړي دي. خدای زما د توبه. مومن صاحب که تاسو راته ووایئ چې د شیریخ ذایقه څنګه وه تر څو لیدونکي خبر شي او دغلته راشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باوري صاحب لومړي سر کې سلامونه تا ته او ډېرې قدرمندو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ماشاءالله ډېر ښایسته ذایقه لري. د سکارام میلمستون ښایسته ځای دی. ډېر خلک له لرې سیمو څخه ورته راځي او ډېر ماشاءالله ډېر ښایسته ذایقه لري. نو ما خو یو قاب نوشیجان کړه، ډېره ښایسته ذایقه لري. نو ستاسو په نظر تاسو ما هغه د نوشیجان کړه، تاسو پرې نور نظر ورکړئ چې څه مننه مومن صاحب. نو د ټولو ملګرو د خبرو په تایید سره چې بالکل واقف دی چې شیریخ کیفیت بیخي ذایقه یې برابره ده او عالي دی. تاسو ته بیا هم وایو چې راشئ او له دغه شیریخ څخه خوند واخلئ. قدرمندو لیدونکو د سکارام میلمستون اشپزخانې ته راغلي یو. تاسو ګورئ چې دغه استادان لګیا دي، دا کوم وروڼه چې راغلي مېلمانه د دوی لپاره تیاري برابروي. نو څه غذاګانې دغلته برابرې کړي دي. مومن صاحب مخکې راشه، دا فکر کوم بریاني ده، خوږه او مزهداره بریاني. تر څنګ یې
فکر کوم چې استاده راشه دا جیک ته روش دی که نه روش دا د سیکارام میلمستون خوندور او بامزه روش دی. قدرمندو لیدونکو تر څنګ را سره د سیکارام میلمستون یو تن استاد ولاړ دی، د سره به هم یو څو خوږې خبرې وکړو. استاد سلام، جوړ بخیر. وعلیکم السلام. تاسو ته ډېره هیله لرو چې هر کله درته راشئ. استاده ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ الله فضل دی. تاسو ښه ژوند ولرئ. شکر دی، مننه. څنګه دی تاسو کاروبار څنګه دی؟ انشاءالله په کم وخت کې ښه پرمختګ وکړي. سیکارم تاسو ته بهتره معلومه ده په ګیڼو کې علومو کې ځای دی. موږ پکې دلته شریخ هم ورکوو، اشپزخانه هم پکې خپله شته، سوپ هم پکې دی، جالي هم دي او جوس هم پکې شته او مختلف خوراکونه دي پکې. بریاني شوه، روش شو او چاینیز خوراکونه شوه او پسه کړی دی او چر کړی دی. ډېر ښه استاده، مننه. د ورځې په اوږدو کې به څومره خلک دغلته راځي؟ تاسو ته معلومات کېږي؟ تعداد یې ډېر زیات دی، لکه جمعې به پرتله جمعه او پنجشنبهګي زموږ ډېر زیات دغه وي. نو بازار هم ډېر ګرم وي نورو ورځو په پرتله باندې. نور هم انشاءالله ډېر دی، خوښ ښه کاروبار هم روان دی. مننه استاده. که راته ووایې څومره وخت کېږي دغلته کار کوي؟ نو دلته مې دا 3 میاشتې پوره کېږي چې کار پکې کوم، لګیا یم. خپل کار نه راضي؟ بالکل ډېر ته نه راضي یم، د نیکانو نه هم راضي او خپل کاروبار نه هم ډېر راضي. مننه استاده، خیر اوسئ چې موږ ته وخت راکړئ. بریالی اوسئ. ژوندی اوسئ، قدرمن شئ. درنو لیدونکو، دا د سیکارام میلمستون د قصابۍ خونه ده. تاسو ګورئ چې د قصابۍ لپاره یې ځانګړی او جلا ځای برابر کړی دی. په ماشاءالله هغه نظافت ته یې پوره پاملرنه او توجه کړې ده. استاد را سره تر څنګ ولاړ دی، ورسره به یو څو خوږې خبرې وکړو. استاد سلام، جوړ بخیر. ښه یې جوړې؟ لږې تیزه خبرې وکړه چې اواز دې مطلب شي. قراري دې بخیر یې. ستاسو استاد نوم مبارک څه دی؟ ما حاجي محمد ولی. حاجي محمد ولی. حاجي صاحب څنګه یې؟ جوړې؟ څنګه دی تاسو کاروبار څنګه دی؟ شکر دی، بس ښه ګزاره کوي. او مطلب جمعه کې به څومره څاروي تاسو رالوئ؟ زمونږ جمعه کې 10 او 12 دانې رالو. څومره؟ 10-12 دانې. 10-12 دانې. یوازې هم دا سیرلي که نه پسونه هم؟ سیرلي او پسونه دواړه ګډ. او د غټ مال کار خو نه کوئ؟ د غټ مال کار انشاءالله دا څو ورځو کې شروع کوو، دا 2-3 ورځو کې شروع کوو. کاروبار انشاءالله بیخي منظم او ښه روان دی؟ بس ښه صحیح روان دی. او د ورځې په اوږدو کې به څومره غوښه خرڅېږي؟ مطلب څو کیلو؟ یاره بس 10 کیلو 15 کیلو 20 کیلو به خرڅېږي. خسته شونې راولو، واړه سیرلکي راولو 10-12 کیلو چې. ډېر ښه استاده، ستا په نظر که راته ووایې که نه چې سیکارام میلمستون ډېر کم وخت کې زیات مشهور شو، ستا په نظر دا به څه علت دی؟ بس دا د خلکو د دې چې د خلکو له مخکې خو ګډوډي وي، اوس خو امن دی، بس هر سړی راځي او بس له ښار نه او د کابل نه د کندوز نه ټول دلته خلک راځي او بس. مننه استاده، خیر اوسئ. خوشحاله. بهار یوټیوب چینل قدرمندو لیدونکو، مننه. ژوندي اوسئ چې د برنامې تر دې شوبو پورې له موږ سره مل پاتې شوي وئ. هیله ده چې د سیکارام میلمستون او شیریخ او د خلکو د جمع جوش او مرکو څخه مو په پوره معنا خوند اخیستی وي. ښه کیفیت او سالم چاپیریال هغه څه دي چې سیکارام میلمستون ته په ډېر کم وخت کې زیات شهرت ورکړی دی. د دغسې نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل
سبسکرایب کړئ. د لیدو مو مننه. ژوندي اوسئ.